سلامونه نیکې هیلې مې مننه خدای تعالی دې وکړي چې تاسو به روغ جوړ او د صحت جامې مې پر تن وي. زه مسیح ارزمن نن یو ځل بیا د الستور 2022 کوم کال چې الستور خپور شوی د هغې له دوهمې جلسې سره تاسو په خدمت کې یم. نن جلسه ډېره مهمه جلسه ده ځکه په نننۍ جلسه کې موږ په 5 موضوع باندې خبره کوو. د هغو له جملې څخه لومړی موضوع دا ده چې موږ الستور له کوم ځای څخه ترلاسه کولی شو، یعنې موږ یې ډاونلوډولی شو او یا یې له سی ډي څخه کولی شو چې انسټال کړو. په دومه موضوع چې کومه یوه ده هغه د انسټالیشن ده. د الستور د انسټالیشن موږ څنګه کولی شو چې الستور انسټال کړو که هغه هر ورژن وي. همدغه ډول درېیمه کومه موضوع چې ده هغه د الستور وروسته له انسټالیشن څخه د هغه انټرفیس معرفي ده چې الستور کوم ډول انټرفیس لري د هغو سره بلدتیا ده. په همدغه ډول سره څلورمه موضوع چې ده هغه ډېره مهمه او اهمه موضوع ده. هغه دا ده چې موږ څنګه کولی شو په الستور کې پښتو، پارسي او عربي ژبې اډ کړو. که چېرته تاسو الستور یا هم د اداب کوم پروډکټونه چې دي هغه تاسو انسټال کړي وي نو په هغو کې پارسي، عربي یا هم پښتو ژبې کومې چې دي په هغو کې کار نه کوي، یعنې جدا جدا یې لیکي. نو د هغو د ستونزې حل په دغو ویډیو کې موږ کړی دی. په همدغه ډول سره کومه وروستۍ موضوع چې ده هغه د نیو ورک سپیس جوړول دي چې موږ څنګه کولی شو د ځان لپاره مخکې له دې نه چې الستور موږ یا هم وروسته له دې نه چې موږ الستور انسټال کړو موږ څنګه کولی شو خپل دغو مثلا که غواړئ چې ګرافیک ډیزاینینګ کې مثلا پرینټینګ کړئ یا هم فوټوګرافي لرئ، یعنی هر برخه چې لرئ تاسو ته کوم ټولسونه مهم دي چې تاسو په خپل ورک سپیس کې ولرئ د نوي ورک سپیس جوړول دي. نو دا ویډیو یا هم دغه درس ډېر مهم دی ستاسو لپاره. نو د هر څه نه د مخکې که تاسو زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ یوټیوب چینل چې د سمارټ ساب یوټیوب چینل په نامه باندې دی تاسو یې درته سبسکرایب کړئ او زموږ دغه کوم درسونه چې دي کولی شئ تاسې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ تر څو پورې تاسې له خپلو ملګرو سره یو ډول مرسته کړې وي. نو راځو وخت نه ضایع کوو، خپل یو ځل مو بیا سکرین ته ښه راغلاست وایم. نو راځو موږ په نننۍ جلسه باندې فایل کوو. د هر څه نه د مخکې یوه پوښتنه چې لومړی باید تاسو ته مطرح شي هغه دا ده چې موږ آیا موږ الستور د انټرنیټ څخه ډاونلوډ کړو او یا هم که د هغې سی ډي له بازار څخه راواخلو. نو وګورئ که چېرته تاسو غواړئ چې له انټرنیټ څخه یې ډاونلوډ کړئ نو که چېرته تاسو د الستور هغه اصلي ویب سایټ ته ورشئ هلته به تاسو ټرایل ورژن ډاونلوډ کړئ چې د 7 ورځو لپاره به کار وکړئ یا هم څه کم او زیات، خو په اوسني وخت کې د 7 ورځو دپاره دي. سمه ده؟ کله چې تاسو ټرایل ورژنونه ډاونلوډ کړئ هغه صرف تاسو ته 7 ورځې وخت درکوي. پس د 7 ورځو که چېرته تاسو لایسنس هغې ته ونخلئ نو په تاسو باندې بندېږي. نو د دغو ستونزې د حل دپاره دوې لارې شتون لري. لومړی که چېرته تاسو غواړئ چې د انټرنیټ څخه یې ډاونلوډ کړئ نو د ما په نظر باندې تاسو ته زما وړاندیز دا دی چې تاسو ولاړ شئ له ایراني ویب سایټونو څخه یا له یو ویب سایټ څخه ډاونلوډ کړئ. سرچ به وکړئ چې موږ غواړو مثلا الستور ډاونلوډ کړو خو د کرک سره. سمه ده؟ ډاونلوډ الستور با کرک. کله چې تاسو دغه ډول سرچ وکړله نو تاسو به د ویب سایټونو یو لیست راشي چې په هغو کې به یو انتخاب کوئ، خو هغه ویب سایټ چې زه غواړم تاسو ته یې معرفي کړم د هغو لینک به په ډسکرپشن کې تاسو ته کېږدم تر څو پورې تاسو هم وکولی شئ له هغې ویب سایټ څخه ځان ته الستور ډاونلوډ کړئ. سمه ده؟ نو که چېرته تاسو غواړئ مثلا په اوس وخت کې 2022 کال کوم الستور چې دی هغه بازار ته نه دی راغلی په DVD کې، تاسو باید هغه ډاونلوډ کړئ، خو ایراني ویب سایټونو هغه کرک کړی دی. سمه ده؟ یعنې د ټرایل ورژن څخه ایستلی دی. نو تاسو باید د هغو نه ډاونلوډ وکړئ. نو زه تاسو ته د ډاونلوډ لینک په ډسکرپشن کې درکوم، کولی شئ تاسو له هغې ځای څخه ډاونلوډ کړئ. خو په هغو کله چې تاسو غواړئ چې د انټرنیټ څخه ډاونلوډ کړئ یوې نقطې ته باید تاسو نظر وي. سمه ده؟ چې تاسو باید 2022 ورژن ډاونلوډ کړئ. هلته تاسو ته مکمل لیست د ورژنونو درکوي چې تاسو غواړئ کوم ورژن ډاونلوډ کړئ. نو د 2022 کې چې کوم ورژن خپور شوی هغه 26 ورژن دی. سمه ده؟ نو تاسو باید هغه ډاونلوډ کړئ د ځان دپاره او د هغو څه په ویب سایټ کې یو کوډ وي، یو پاسورډ وي. سمه ده؟ د زیپ فایلو دپاره چې تاسو باید هغو ته پام وي تر څو پورې
داسې ونه شي چې تاسو هغه ډاونلوډ کړئ وروسته هغه ویب سایټ هم له تاسو نه درکوي چې موږ له کوم ویب سایټ څخه ډاونلوډ کړو او پاسورډ مو له یاده وتی وي. نو په دې خاطر باندې تاسو باید دې نقطې ته پام وکړئ. په دوم قدم کې د کوم حجم چې دی ډېر نه دی زیات، سمه ده 843 MB ډېر کم حجم دی چې په اوس وخت کې کولی شئ ډېر په اسانۍ سره تاسو کولی شئ چې ډاونلوډ یې کړئ. او تاسو که چېرته انټرنیټ کمپیوټر کې انټرنیټ نشئ کارولی یا نه کاروئ، کولی شئ په موبایل کې هم ډاونلوډ کړئ. وروسته د موبایل نه تاسو کولی شئ چې خپل کمپیوټر ته کاپي کړئ. خو دغو فایلونو یو کار دا دی چې کله تاسو ډاونلوډ کړه دو ته یو معین وخت ورکول کېږي فایل ته یې، سمه ده کوم هغه زیپ فایل دی چې دی وګورئ دغه فایل ته دو ته یو معین وخت ورکول کېږي، مثلا یوه میاشت یا هم 25 یا 20 شپې دومره وخت ورکول کېږي تر څو پورې دغه زیپ فایل په خپله کار پرېږدي. سمه ده د دوی یو ستونزه هم دغه ده. دوم قدم کې چې تاسو که چېرته غواړئ چې دا له DVD څخه ډاونلوډ کړئ، په بښنې سره له DVD څخه انسټال کړئ، نو بازار کې DVD موجودې دي، سمه ده کولی شئ تاسې له هغې څخه واخلئ. خو 2022 کوم ورژن چې اوس راغلی هغه بازار ته په DVD کې تر اوسه پورې نه دی خپور شوی، سمه ده. نو تاسو کولی شئ چې ډاونلوډ یې کړئ. د DVD یو ښه کار دا دی چې هغلته دوسه کرک فایل وي، یعنې تاسو ته هغه ورژن کوم چې درکې ټرایل ورژن نه کېږي، تاسو ته لایف ټایم والا سافټویر انسټال کېږي چې تاسو کولی شئ تر هغې پورې د دغو سافټویر څخه استفاده وکړئ تر هغې پورې چې د تاسو وینډوز فعالیت کولی شي یا هم فعال وي. نو په همدغې ډول سره تاسو له دغې دوې طریقې کولی شئ چې الستور ډاونلوډ کړئ یا هم له بازار څخه واخلئ. خو یوه بله مهمه نقطه چې زه غواړم تاسو ته یادونه وکړم، کیدای شي دغه زده کړه چې موږ په 2022 کال په اوایلو کې ثبت کړې ده او خپروو یې هم، کیدای شي تاسې په 2023 څلورویشت 25 شپږویشت همداسې پورته کلونو کې وګورئ. نو یوه خبره چې تاسو باید په ذهن کې درسه ولرئ هغه دا ده، کیدای شي مثلا تاسو اوس په 2025 یا 24 کال کې دغه درسونه وګورئ، نو تاسو ته به دا پوښتنه پیدا کړي چې دغه درسونه خو اوس د 2022 دی، نو اوس خو 24 یا 25 کال دی، نو زه باید نور درسونه پیدا کړم. که چېرته نورو درسونو ته په هغو وخت کې لاسرسی تاسې کړی شوی نو مشکل نشته، کولی شئ ویې ګورئ. خو یوه نقطه چې زه تاسو ته یادونه کړم دا ده چې دغه درسونه تاسو کولی شئ چې تر ډېرو لوړو کلونو پورې استفاده کوي، تر هغې پورې چې په الستور کې ښه ژور بدلون نه وي راغلی، سمه ده. نو کله چې 2023 کال شوله موږ کوشش کوو هغه نوي اپشنونه هغه نوي فیچرونه چې الستور ته اضافه شوي دي، سمه ده، یعنې د موږ د دغو اوسني کورس نه پاتې دي 2023 کې کوم نوی ورژن چې راغله په هغو کې هغه نوي شیان نوي اپشنونه چې په هغو کې اضافه شوي موږ کوشش کوو تر څو پورې هر کال چې کله الستور نوی خپري نوی ورژن خپري دغو هغه نوي اپشنونه هم تدریس کوو. په دې سره به تاسو وکولی شئ چې دغو ماډرن زمانې سره یو ځای حرکت کې اوسئ او یو ځای ورسره لاړ شئ. یعنې داسې نشي کېدی چې تاسو په 2024 کال کې د 2022 کال درسونه ګورئ. نو په دې سره لومړی به تاسو کوشش کوئ د موږ هغه ویډیو به تاسو د یوټیوب چینل څخه پیدا کوئ کومه چې مثلا د 2024 کال مثلا اوس یو ورژن یې خپور شوی دی 2024 کال، نو تاسو باید لومړی هغه ویډیو د موږ پیدا کړئ، لومړی هغه وګورئ چې په هغو کې کوم نوي اپشنونه اضافه شوي دي، وروسته به تاسو دغه ویډیو ګورئ. نو په دې سره به تاسو هم د 2024 او 25 کوم الستورونه چې خپاره شوي دي هغه زده کړئ، هم به یې تاسو 2022 ورژنونه زده وي. همدغه ډول تاسو کولی شئ چې د 2022 کوم کورس چې موږ اوس ثبتي وو تاسو د 2015 پورې دغه کورس کولی شئ په هغو ورژنونو کې تطبیق کړئ، یعنې هېڅ کومه د ټینشن خبره نشته ده، کولی شئ تاسې ډېر په ساده ډول سره تطبیق کړئ، کومه زیاتونه او کمونه انشاءالله په دوی کې به نه راځي، سمه ده. نو راځو انسټالیشن ته. د الستور انسټالیشن تقریبا ما چې کوم سافټویرونه لیدلي تر ټولو نه ساده ترین انسټالیشن چې دی هغه د الستور دی چې تاسو کولی شئ هغه انسټال کړئ. نو زه نه غواړم چې په انسټالیشن باندې زیات وخت ضایع کړم، سمه ده، خو صرف دومره یادونه تاسو ته کوم که بیا هم تاسو پوه نه شوئ کولی شئ ماته کومنټ وکړئ تر څو پورې زه تاسو ته مکمل انسټالیشن وکړم. کله چې تاسو خپل فایل د
زیپ فایل څخه کوم فولډرونه چې دي یا کوم سافټویر دی هغه تاسو ایکسټراکټ کړه نو صرف په تاسو په مربوط سټپ باندې کلیک وکړئ ډبل کلیک به وکړئ کله چې ډبل کلیک وکړئ هلته به تاسو ته راشي لوکیشن او همدغه ډول د انسټالیشن کوم ځای چې دی هغه به دواړه تاسو په ډیفالت حالت باندې پرېږدي یعنې صرف په نیکسټ یا هم په انسټالیشن باندې به کلیک وکړئ په دې سره به یو څه وخت له تاسو څخه وغواړي کله چې تاسو یو څه وخت منتظر پاتې شوی نو انسټالیشن چې کله مکمل شي مخکې له دې نه چې تاسو الستراتور ته ننوځئ که چېرته تاسو ډاونلوډ کړی وي فایل مو ډاونلوډ کړی وي یا سافټویر د هغو ځای دننه فولډر کې یو ریډمي فایل وي کله چې تاسو هغه راخلاص کړئ په هغو کې د انسټالیشن مکمله طریقه وي یعنې صرف د سی ډي خو ډېر اسانه دی هېڅ کراک کول هم نه غواړي نو کله چې تاسو غواړئ چې د انټرنیټ څخه ډاونلوډ کړی دی هغه انسټال کړئ د هغو څه یو ریډمي فایل په نامه باندې ټکسټ کې یو فایل دی چې کولی شئ په هغو باندې کلیک وکړئ په هغو کې مکمل تفصیل شته دی چې څنګه کولی شو دا موږ انسټال کړو په هغو کې یو فایل وي د کراک په نامه وي یا هم په ځینو سافټویرونو کې پارک کوي سمه ده نو د ټولو نه د مخکې تاسو به راشئ پروګرام فایلز ته او دلته به اداب پیدا کوئ سمه ده د اداب شرکت مثلا د موږ څه دغه سافټویرونو نصب دي نو زه غواړم چې په الستراتور کې کلیک وکړم دغه کوم فایل چې دی سمه ده دا د موږ څه په هغو فایلو دی هغه کې وا دی فولډرو کې وا چې کله موږ د انټرنیټ څخه ډاونلوډ کړو صرف به دا تاسو راوړئ دلته به کافي کوي خو ځینې وختو کې فرق کوه سمه ده نو کوشش وکړئ چې ریډمي کوم فایل چې دی هغه تاسو وګورئ که چېرته پوه نه شوئ کولی شئ چې موږ ته یو سکرین شاټ یا هم د هغو یو عکس واخلئ موږ ته یې راوستئ تر څو پورې موږ تاسو د هغو رهنمایي وکړو ډېر په ساده ډول سره چې زه اوس نه غواړم په هغه باندې زیات وخت ضایع کړم راځو بلې موضوع ته وګورئ د 2022 کوم الستراتور چې دی په دغه ډول آیکن کې یو څه تغیرات راغلی دي نسبت 2021 او شلم ته خو یو څه نوي کوم آپشنونه چې دي په هغې کې اډ شوي دي چې انشاءالله په هغو باندې به موږ غږیږو د کورس په دوران کې نو راځو موږ د الستراتور کوم انټرفیس چې دی نو نه غواړم چې اوس په دغې کریټني اوپن باندې خبره وکړم سمه ده ډایرکټ زه ځمه یو نوی فایل رااخلم د مثال په ډول سره F4 یو فایل رااخلم غواړم د الستراتور کوم انټرفیس چې دی هغه تاسو ته در وښایم چې انشاءالله بیا به وروسته موږ په هغو باندې مفصلې خبرې کړو په هر یو آپشن باندې په همدغه ډول په هر یو کوم مهم آپشنونه چې دي په هغو باندې مفصلې خبرې کړو سمه ده په همدغه ډول سره ټولز بار دی دا ټولز بار دی یا سمه ده چې په دې کې ځینې مهم ټولسونه دي چې د هغو څخه په استفادې موږ په ګرافیک ډیزاینینګ کې ډېر څه جوړولی شو یا هم هغه هلته کولی شو موږ یو ډیزاین وکړو چې انشاءالله هر یو به موږ په تفصیلي ډول سره معرفي کوو تاسو ته سمه ده نو په همدغه ډول سره مخکې له دې نه چې زه یو بلې موضوع ته لاړ شم غواړم یوې موضوع ته تاسو ته یادونه وکړم کله چې تاسو په الستراتور کې د لومړي ځل دپاره داخل شئ الستراتور ته نو په الستراتور کې تاسو نشئ کولی چې پښتو فارسي ژبې هلته وکاروئ سمه ده وګورئ که چېرته موږ غواړو چې دلته یو څه ولیکو مثلا په پښتو یا هم فارسي ژبه کوم توفیر نه کوي چې هره ژبه وي په دغه ډول به تاسو ته لیکنه درکوي وګورئ سمه ده نو د دغو مشکل د حل لپاره تاسو د ټولو نه د مخکې کولی شئ چې د ایډیټ منیو ته ولاړ شئ او په همدغه ډول سره پریفرنس باندې کلیک وکړئ سمه ده کله چې دلته راغلی ټایپ به تاسو وګورئ په ټایپ باندې مو چې کله کلیک وکړه نو په همدغه ډول سره وګورئ تاسو ته دلته یو کوم آپشن چې معلومیږي دا به ټیکی شو انډیک آپشنز باندې به کلیک وکړئ کله چې په دې باندې تاسو کلیک وکړه سمه ده دا یوه انډیک چې دی مجموعه د ژبو ده سمه ده نو په دې باندې موږ وروسته اوکې باندې کلیک وکړو نو اوس که چېرته موږ یو څه ولیکو مثلا لیکو پښتو سمه ده وګورئ نو د تاسو هغه کوم مشکل چې د ژبې وه د لیکلو د ټایپ کولو په وخت کې هغه حل شو خو ځینې وخت کله چې تاسو دغه سیټینګ هم وکړئ
تاسو د مشکل نه حل کړي نو تاسو باید خپل کوم الستور پروګرام چې دی یا سافټویر چې دی هغه باید تاسو په مکمل ډول یو ځلې کلوز کړئ یا هم ترې نه ووځئ او وروسته یې کمپیوټر یو څه ریفریش کړئ او بیرته خپل الستور ته راشئ چې کولی شئ تاسو بیا هلته پښتو فارسي عربي ژبو څخه استفاده وکړئ سمه ده نو تاسو به صرف په شو انډیک آپشن کوم آپشن چې هغه به ټیک کوئ سمه ده نو راځو بلې موضوع ته دومره موضوع چې دی کومه د الستور د انټرفیس تقریبا مشابه موضوع ده نو غواړم چې دواړه په یو ډول سره معرفي کړم په دواړه باندې په یو ډول سره کار وکړو هغه ورک سپیس دی سمه ده چې په کله چې موږ د فوټوشاپ کورس ثبت کوله تدریسوله نو اکثره ځایو کې به ځینو د موږ کوم لیدونکي چې وو هغو ته به ځینې وخت کې مشکل پیدا کېده چې د موږ ټولز بار کې یو څه بدلون راغلی دی وګورئ د موږ په ټولز بار کې یو څه بدلون راغلی دی یا ځینې ټولسونه چې دي هغه کم شوي دي یا هم یو څه پکې زیات شوي دي وګورئ په دغه ډول بدلون پکې راغلی دی نو دا مربوط دی ورک سپیس دی چې تاسو کولی شئ د خپل طبیعت ورک سپیس د ځان لپاره جوړ کړئ یعنې کوم شیان چې تاسو ته ضرور دي کوم آپشنونه چې تاسو ته ضرور دي کولی شئ چې هغه د مخکې څخه اډ کړئ د مثال په ډول سره وګورئ زه غواړم چې خپل ځان ته یو ورک سپیس جوړ کړم یعنې ورک سپیس د دې لپاره جوړوم تر څو پورې د ما په کار کې سرعت راشي کوم ټولز یا کوم شیان چې د ما دپاره ضرور دي هغه باید د ما په کوم ورک سپیس چې دی دلته موجود وي سمه ده یا د مثال په ډول سره وګورئ زه نه غواړم چې اکشن د دلته زموږ سره وي دا زه کلوز کوم لینک هم نه غواړم چې موږ سره دی وي دا هم زه کلوز کوم سمه ده لایبرریز دا هم زه کلوز کوم سمه ده وګورئ پرفرټیز پرېږدم لیرز پرېږدم او کالرز هم پرېږدم مثلا دا لیر راوړم لومړی سر ته دغه ډول سره سمه ده او دلته کوم آپشنونه چې دي د مثال په ډول سره زه نه غواړم چې مثلا دغه کوم آرت بورد چې دی دا زه دلته ولرم نو زه کولی شم ډېر په اسانۍ سره دلته کلوز کړم د مثال په ډول سره زه لیر راوړم لیر کولی شم چې زه دلته واچوم وګورئ صرف دلته کلیک وکړم او لیر ماته راخلاص یا روپین شي خو کوشش وکړئ چې تاسو لیر دی په دغه ساحه کې وي او د ټولو نه د لومړی وي ځکه لیر کې کوم لیرونه چې دي هغه موږ زیات استفاده کوو سمه ده په دې خاطر باندې باید تاسو لیر دلته موجود وي وګورئ که وینډو منیو ته راشو په وینډو منیو کې دلته موږ ګورئ مختلف ډوله کوم آپشنونه چې دي دلته تاسو کولی شئ لیدلی شئ د مثال په ټایپ دی ویریبلز دی همدغه ډول سره وګورئ د مثال په ډول سره زه غواړم چې برشز کوم سیټینګونه چې دي دلته دي زه ولرم خو مثلا غواړم په دغه ساحه کې ولرم دلته چې زه په هره آپشن باندې کلیک وکړم وګورئ دلته موږ ته هغه مربوط ساحه یا مربوط آپشنونه اوپین کیږي کولی شي چې له دغې آیکن یا هم بټنې څخه په استفادې سره دا بیرته هایډ کړئ تر څو د تاسو کوم ورک سپیس چې دی هغه یو څه پراخه ساحه نیولې وي سمه ده یعنې فراخ وي وګورئ په وینډوز کې انشاءالله موږ به په دې باندې بیا مفصلې خبرې کوو چې اکشنز څه دی همدغه ډول میټریلز څه دي او مختلف آپشنونه دلته کالرز ګاید او ځینې نور آپشنونه دي چې انشاءالله په دې باندې به موږ مفصلې خبرې کوو د مثال په ډول ګریډینټ دی دا زه غواړم چې دلته دی زموږ سره وي بس نو د مثالا زما دغه کوم ورک سپیس چې وه دا په همدغې ډول سره مې خوښ شوله غواړم دغه ورک سپیس څنګه یې کړمه دلته سیف کړمه راځم په نیو ورک سپیس باندې کلیک کړم سمه ده کله چې ما په نیو ورک سپیس باندې کلیک وکړه تاسې کولی شئ چې دلته ورته ولیکئ یو نوم کولی شئ چې په هره ژبه باندې نوم ورکړئ مای نیو ورک سپیس سمه ده مثلا په دغه ډول سره ما یو نوم ورکړه په اوکې باندې کلیک کړم دغه ورک سپیس له تاسو سره ثبت شوله د مثال په ډول سره تاسو ته په لیافټ کې ضرورت شته په پرنټینګ کې ضرورت شوله همدغه ډول باندې په ټایپوګرافي کې ضرورت شته ویب کې مثلا کار کوي
وګورئ که چېرته موږ اوس په ویب باندې کلیک وکړو د موږ ورک سپیس چې دی هغه په اتوماتیک ډول سره بدلون خوري. وګورئ یعنې که چېرته تاسو ویب ډیزاینینګ کوئ نو تاسو ورک سپیس چې دی باید هغه په ویب باندې وي. سمه ده په همدغه ډول سره. اوس که چېرته اوس مثلا غواړئ چې تاسو خپل هغه لومړني حالت ته لاړ شئ په کوم حالت کې چې د تاسو لومړی الستیټر وه تاسو ریسټ باندې کلیک وکړئ په اتوماتیک ډول سره تاسو خپل لومړني حالت ته ولاړ شئ. سمه ده. راځو وګورئ دلته دغه درې ورک سپیسونه چې کوم موږ د مخکې څخه صفر کړي دي. سمه ده. نو تاسو موږ مثلا د مثال په ډول سره موږ دلته مای نیو ورک سپیس په نامه باندې ورک سپیس جوړ کړه. کله چې په دې باندې کلیک وکړم هغه کوم ورک سپیس چې څه ډول ما پرېښودلی و او څه ډول ما ترتیب کړی و هغه ورک سپیس دلته موجود دی. سمه ده. نو انشاءالله په دې باندې به موږ بیا وروسته مفصلې خبرې کوو چې کوم اپشنونه په کومه ځای کې کارول کېږي او څنګه کولی شو موږ له هغې څخه استفاده وکړو په همدې ډول سره. نو اوس تاسو نشئ کولی چې ورک سپیس د ځان لپاره چمتو کړئ ځکه نه پوهېږئ چې موږ کوم څه ته ضرورت لرو کوم اپشنونه دي چې موږ باید هغو ته د موږ په هغه کویک یا هم هغه کویک ساحه کې یا هم د موږ په هغو ساحه کې وي چې هلته مثلا ارجنټ یا هم ضرورت وي ورته یا سمه ده. نو په همدغې ډول سره کله چې تاسو پوه شئ چې کوم اپشنونه د څه لپاره کارول کېږي تاسو کولی شئ چې ډېر منظم او ښکلی ورک سپیس د ځان لپاره چمتو کړئ. نو په همدغه ډول سره نه غواړم چې زموږ دغه کومه جلسه چې وه ډېره دې اوږده شي. نو کوم پروجیکټونه چې موږ د خپل کورس د تطبیق یا هم د کورس د ثبت کولو په وخت کې جوړوو هغه پروجیکټونه به له تاسو سره شریکېږي چې لینک په ډسکرپشن کې موجود دی. کولی شئ له هغې ځای څخه یې ډاونلوډ کړئ. نو په همدغې لومړی او په دوهمه جلسه کې د موږ څخه کوم پروجیکټ نه وه سمه ده. نو د دوه فایلونه له تاسو سره نه شریکېږي. په همدغې ډول سره چې تاسو غواړئ چې د موږ سره په ګروپ کې شامل شئ نو تاسو کولی شئ چې له لینکونو څخه استفاده وکړئ. هلته مختلف ګروپونه دي چې په هغو کې زموږ سره شامل شئ. د همدغه ډول سره تاسو د کارخانګۍ ګروپ دی چې کولی شئ هلته موږ فیسبوک دې طریقه هلته زموږ سره جاین شئ. نو انشاءالله راتلونکې کومه جلسه چې ده درېیمه جلسه ده نو تر هغې جلسې پورې تاسو په پاک رب سپارم. ښې چارې ولرئ. د خدای په امان.